د یو ملت هرړخیز پرمختګ او وده د هغه ملت د لوړو زده کړو په پیاوړتیا پورې اړه لري. د لوړو زده کړو وزارت په دهلیزونو او بېلابېلو مناسبو ځایونو کې ځوانانو هیوادوالو د عامه ذهنیت روښانولو، هغوی ته د لیدلوري ورکولو په موخه اسلامي لارښوونې، د علماو معقولې ویناوې او نظریې نصب شوې. دغه چاره د لوړو زده کړو وزارت د اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکو ریاست په هڅو ترسره شوه چې ځوانانو ټولو لیدونکو ته پکې اسلامي، علمي، ټولنیزې او هڅونکې لنډې ویناوې شاملې دي. د نشراتو، اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ښکاري محمد سلیمان شریفي راته د یادو اغیزمنو ویناوو د چاپ او نصب د ګټو، همدارنګه د ویناوو څرنګوالي په اړه وایي. نصیحت او وینا چې کله څوک درته کوي او یا له چا څخه اوري، نسبتا دې ته په لیکلي بڼه یا چاپي بڼه باندې ډېر مؤثر وي، ځکه چې دلته سترګې، ذهن، ژبه ټول متوجه وي. مونږ کولی شو په ټوله معنا په مفهوم باندې ځان پوه کړو. د نشراتو ریاست له لورې ډېر کله ورځني راپورونه، خبرتیاوې، مرکې د وزارت اړوند د هرې نوې موضوع په اړه موږ معلومات شریک کړي دي. دا ځل مو دا غوره وګڼله چې له دغې لارې خلک علم او زده کړو ته وهڅوو تر څو په دې برخه کې مثبت ذهنیت واخلي. د لوړو زده کړو وزارت په دهلیزونو کې یادې ویناوې او اسلامي لارښوونې په داسې حال کې نصب کیږي چې دغه وزارت تل هیوادوالو ته د لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې د اسانتیاوو او سهولتونو برابرولو هڅې کوي، تر څو دوی په ډاډه زړه د اسلامي نظام تر چتر لاندې خپله تحصیلي کچه لوړه کړي.